راسو ګور د حال احوال زما شو تعالی په هاش کې سر مال زما نه پلا د مخ اخلي نه نگاه کې نه په غوږو باندې اور سوال زما نستنو دل طاقت مجال زما کنا لکه سر و سر نگونیم ستا پا عیش کی رب درا ولا نسیم شمال زما طبيب ده هو مرفع الزمان نو مسلمان نو سرا تر مازدیگر او رس مسلمان ویلی اندیارا نت سبالا برادی ډوډۍ لپاره خذكات وانتار ماذا صبالا راولون بهنديار او مسلمان پس لك دير خوشحالي دلو نو دا ټبر به پيندو خفکی دلو قصابنا اغسطلي نو دي اندو خوارتا
پلار وغوړول سرمنی اولی دی دمیخی نڑکی ویلی چی خوارش راتا پیخی او مسلمان دا لاس نولی و چٹ پتا کورتا بوتو خدرہ کو ورطا کتا مسلمان دے دیر خپاق وخیتا گوری او بخورات اخکاری دا اسمان ستوری یا اندو غٹاق وخخوری دیار دا پارا او مسلمان خدتا سر راستو لقارا گران اوریدونکو پتہ یاد لرئ په دره بازار کې په جمیل مارکیټ کې د شیرباز خان په دکان کې دا پټې ملاویږي محبتا اندلال وسنا ورکو اجازتا نو مسلمان وی خدتا تا نو پتا یا غاٹ وخاتا پخکلا دیلتا تاسا پس روڑلی یا چه پلار کی دیوی منتا غڑولی مسلمان ندی اندو ورطبالتی شونا وقتا زسبالا برادی رورد وقتا
غوښه چې یوه چا تاله پخ کړي وروره ما هغه کم ذات ته د وجلي او هندو ویل چې اشنا مه کوه خفګان نو دلته سم له کونجي واخله د دوکان تا ته وبخې مکور یا زار راسه ډوډۍ راوړه زمرور ځان له خوښه خجله کا مزیداره یا بیا بدو جرګه کې زما ستا دپاره اخلم خاص بطلا نستا دپاره بل واده کومه پخپله مسلمانی په زړګي کلو ولال مسلمان چې ولدو لخد لاسو داسې باسه ورته وایې کړه جنه مې ځان له خوښه نو داسې دو چې تا ته کور کمه په نښه آغا کور د دی اندو خاص بزان د یار کور لیدلانو دی مسلمان اندو ویلی چه خوار شوارا تا پیخا که پیخا مسلمان که سورا نکړه د بیخا خو ورته ویل اشنا مه کوه خفګان د دې کور مالک زمونږ د خپلوان ستا لپاره به
زل عصم ورکرا نتکوائی لاس پکی در تخکارا یار ساس دروازه کین دلالو یندو آل زما خوند راشی دوارو یدوی خوند دا اندو یوی تبرو مسلمانشنا ولار ورته بهرو نو کشر خور لاس چت کو په دیوال اندویر مسلمان تک وخیال نو مسلمان ویل چې نه دا مړول مشر خور بیا د اندو کلا سرګن مسلمان ویل دواړه دی غلطه د اندو ښځې بیا لاس خلو چتا د اندو ښځې چې لاس خلو سرګن نو مسلمان ویل چې دی هغه مړول مسلمان سوات کاما محبت خورتا ویلی یارکا با انتظارا یمان نیستا کوئی خدد دی سرائتوار سلور مورست راشید اتوار یا زندیرا ولو دبل ټول تیار هاند والی خد بیاتا و دوما نپا نکاد اخپل اسنالا ورکوم خبر نپتیر تورا بپریک مستاثر او دندو خد چوارید تقریر چپخل بجرید دزان پویر نبندو بسی دوادو کو دل برتا دوباره جامی کالی اکلتا برتا هر دویلی اشنا کار میں کو تالا جند را بلدولا یا سسبالا سلمی دا کلی ټول دلته یاسو غږېده به سرناډول او ویندو خپله ښځه ونیوه د مټه نه په ډولۍ کې یار ته واچوله پټه نمشپس مسلمان چلالو کورتا کا کورتا
بولا دا خدا شرا پورتا دا دے خزے نبتل اسخا ڈڈو دی مسلمان چکے پٹ پوزور دی مسلمان چارا واغست فلال ورتوالي أست وجدم وعيال أست وجدم شابه الرات أوايا خابوا إلى التعنادي اتمسش روايا مسلمان ورطوال سيدي دروغا زد وزن شابه البواي روح خنا خذ بوشش من بريدي باسانا ورطوالي خذ غوكا مسلمانا زي ما خذ دا اندوشي دا استعيار لي فنكات على دركب استختيار لي زان کون کو دیتا تا پنکاکم دا باقی عمر بدستار زاکم مسلمان په دواله سا جوړ کبیر ها مسلمان پړکوالې که سهار شي کله کور په دې کې سبان دې خبر شي نو که خبر شي در ټول حاله کله کور ارسل براك ولالة في غور سوى قرن آخذ من بشار فوزان حلال او پکوٹا کرا گزار سبھی مجال نو مسلمان سر پبنو باندرن یخذ پاتشی واضی پپالن سردالك صباشي هذا ضد مسلمان تفوس راسي نكي مرضي نكي قنيد دادوسا خام خابك بما نتفوسا كذب امتزاني والد تخفلا
دی بوای چې تا حال ویلو سلا نو ملامته به یم ډېره خاون خپل ته نو خبه دا وي چې ځان ووژنمه دلته سات لاړه کنه یعنې ماش به وه چې څه پېښه داسې سخته سبا لرې کویم د دکان د وخته دی په تمه چې به اوس مسلمان راشي ما سره به هغه شان په مشغوله شي دیر ناوخته شو هندوس را روان نیخ کوڅې لا ورغلو د مسلمان په کوڅه کې یوازې کو برابر هندو وویلې اسنارو زه بهر سرمړه دواړه چاړوا د ښځې ګېډه کې ولاړه هند پوه شو چې دا ښځه به بدذاته هله وایي ټول ویلی دی اشنا ته وفادار اشنا زما د ځان وژلی دیم ځان زما د یرې دی وهلی خو د هندو پړه کې ویلې که سهر شي کلی کور په دې کیسه باندې خبر شي خبر شي هاک خبر شي د کیسې نه خلق واړه ټول به وایي چې دومره که دا دواړه نو رښتیني به راسره کوي علم ښه به دا وي چې ځان کم ورسره سم هندو راښکله چاړه د زمانه نه تېرو بیرې ویسته خپل لړمانه نه هندو مړ شو لرې پاتې شو دکان ماشومانو ته تختون پلي غوزانه بدل اخلاص وګرانه د سبا شه خبردار تو خلق د کلي میواړه د مسلمان کله رازغلي چا خبر ته نه خواجه شاه میران کا د هندو مسلمان حال ور بیان کا را روا شو نو خواجه سے پهابت مسلمان کرا داخل سو خوک صورت د درېواړو جنازو که پخپله دی په قبر مسله داسې کوله
قبول دامنه چې امت شو د رسول نو اسنه داسې پکار وي حبیب جانا اوس خو ډېر تختی یاران د سود او زیانه اوس زما په بدلو ډېر خلک خپل کسر وایي سوکنو د میا صاحب د موسی علیه السلام د پوتي چې دي د امام بصري صاحب شیر علي صاحب د دې کیسو شاعر زیما او خلک د خپل کسرونه وایي دا ډېر بد کوي مخ د اسمان ښکارو د ستوري کده سپوږمۍ رڼا کوي